زموږ نن سبا د غمونو او خفګانونو او د زړه ماتېدو لوی سبب دا دی چې موږ خپلې هیلې د بندګانو پورې تړلي او د بندګانو څخه یوازې غواړو که د خیر کار کوو یا په دنیا کې د مسلمانانو سره ښه کوو یا بل څه کوو یا بل څه کوو خو موږ دا وایو چې د پاره د دې چې دا خلک به سبا زما مننه وکړي زما احسان به ومني زما عزت به وکړي زما قدردانۍ به وکړي هغه خلک هغه رقم نه وي بس د ډېر زړه مات د په یو جذبه کار شروع کړي د په یو جذبه خدمت شروع کړي هغه خدمت د خلق د مسلمانانو دپاره د خپلو ګاونډیانو دپاره د خپلو قریبانو دپاره ډېر زغلي کړي ډېر راشه درشه کړي ډېر ځان ستړي کړي او دی په زړه کې دا وایي چې اوس به مې نو دا زما قریب خو ما ډېر سور سره وکړم ما ده ته ځان ستړي کړي ما د ده دپاره وځغستله ما خولت توی کړله ما دوی ته داسې پروژې راوړې او دا مې وکړه او دا مې وکړه او دا مې وکړل اوس به نو دوی زما عزت وکړي اوس به نو دوی زما احسان ومني اوس به نو دوی زما منندوینه وکړي اوس به زما سره داسې سلوک وکړي هغه خلک یې نه کوي بیا ډېر د زړه خپای چې ما څه کول داسې د دې اسانه علاج زه درښیم اسلام موږ ته یو ستر اصل ښوولی دی هغه دا که خفګان لرې کېدل غواړې او که غم لرې کېدل غواړې که زړه نه ماتې ټول کار د خدای دپاره کوه د بنده پورې هېڅ هیلې مه تړه ان تر دې چې د بندګانو د سهولت لپاره یو کار کوي دا بلا مخ ته دې چې دغه بندګان به د دغه کار په یواز ما ذلیله کړي د دغه کار په یواز باندې به ما ورټي زما بې عزتي به وکړي خو که چیرې بیا نه وکړه بیا به زړه خوشحاله چې هغه ما ویل چې دوی به عزتي وکړي هغه خو یې نه وکړه ځکه ستا اصل مقصد باید د الله رضا یې هر کار د خدای د رضا لپاره د ژوند ټول امیدونه دي د الله سره وتړه هر قدم چې پورته کوي ګوره که د خیر قدم کوي که د مسلمان سره ښه سلوک کوي که د مزدور سره ښه سلوک کوي که د مزدور راپورته کوي که د قریب راپورته کوي که د یتیم راغټ کوي که د بل څه وکړه نور په دنیا کې خلکو ډېر ښه نیکۍ کړي ښه اعمال یې کړي خو نن خفه دي نن غمګینه دي وجه څه ده هغه کسان د ده سره پر لار نه ځي هغه کسان د ده منندویي خو پرېږده د هغه د ده تذلیل کوي د ده پښې کاږي او دا خسې بې وفا دنیا ده خبره دا ده که غواړئ چې زړه دې آرام کې که غواړئ چې آخرت دې برابر سي که غواړئ چې الله پاک جل جلاله د دې عوض درکړي دا کار یوازې د الله دپاره کوه قرآن څه وایي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین که د الله عبادت وي که طاعت وي که نیک عمل بس یوازې د الله دپاره خالص د الله دپاره د مخلوق سره هېڅ تمه مه تړه د مخلوق څخه هېڅ توقع مه لره ما د خیر توقع لره چې ان ته دې چې د شر توقع لا مخته کېده چې د خیر کار به د ده سره ما ښېګڼه وکړه د یو شر ما ته ګوري که شر نه درته ورسوي بیا به ستا په زړه کې دا ګیله نه وي چې الحمدلله ما خو د شر توقع کړې خو هغه خو دا دی شر نه راورسوي هېڅ ډول خوشحالي د ده پرې مه تړه هغه پخوا خلک به ویل ول نیکي وکړه دریاب ته وغورځوه دا د پخوا متلونه ډېر کله کله ډېر قیمتي نیکي وکړه دریاب ته وغورځوه دریاب څه معنا چې د چا سره دې نیکي کړې د هغسې یوازې مه غواړه د هغه باندې احسان مه اچوه د هغه څه عزت مه غواړه د هغه پر هیلې مه تړه خپله به خوشحاله ومن یتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې پر الله توکل کوي او د الله دپاره کار کوي بس الله وایي زه ستا لپاره کافي یم عزت هم زه در کوم الله پاک جل جلاله بیا دا ذات نه دی قدردانه ذات هغه ستا د هر نیک عمل په یواز کې اویا چنده څه 900 چند هم اجر درکوي لهذا د خلکو سره هیلې مه لره که غواړې چې خوشحاله سې سکون ولرې او ګیله دې نه وي په زړه کې زړه دې د غمه خلاص وي زړه دې د خفګانه خلاص وي څه چې دې د چا سره کړي دي بس د خدای دپاره مې کړي که هغه بد در سره وکړي هم زړه مه خفه کوه ورته ما د الله سره پاره کړي دي الله یې ماته یوازې راکړي ما خو له داسې یوازې نه غوښته دا خو د ده بدبختي ده چې من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د بنده شکر ادا نه کړي نو د الله شکر به چیرې ادا کړي دا خو د ده بدقسمتي ده دا خدای دو نمبره کس دی اصلي مسلمان صفت خدا نه دی که نه لهذا دا ستا دپاره وایم زړه مه ماتوه زړه مه غمګینه کوه زړه مه خفه کوه کوم عمل چې تا کړی دی که دې د بنده دپاره کړي وو نو واقع باید ته خفه سې که دې د الله دپاره کړي وو الله دې په راضي کوي یا دې یتیم رازبان کړي
یا دې مزدور ساتي هغه ته الله هر څه ورکړي. دا اوس خلک نه وایي تاسو ما سره مزدور اوس داسې پروا نه کوي مزدور خو الله دا ځای ته ورسوي، خو ته د هغه احساناتو بدل د داسې مه غواړه، بیا به نه یې خفه. دا ستا په اوږه کې ستا قریب رالوی سوي دي، خورایه دې رالوی کي، وراره دې رالوی کي، بل څه دې وکړه، خو د دې یوازې د الله څه غواړه، د بنده څه مه غواړه، بیا به نه غمګینه یې، نه به خفه یې، نه به دې زړه ماتي.